ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. رب العالمین فرمائی قرآن حکیم کچھ مسلمان دا مسلمان رور دے انما المؤمنون اخوة نو مسلمان چی دا مسلمان رور شو نو رور با ضرور سرا ضرور ولی جن تیرے دا سے زندگی او دا سے جن با یو بل سر مسلمان تیرے چی اغا ضرور ولی جن دی کور کے دورونه چې یو بل سره جون تیری اغا په داسې انداز تیری چې دورونه چې کله یو نه زیاتی وشي بل ورسره ګزاره کوي یو بل سره صلاح او مصلحت کوي یو بل سره مینه او محبت کوي نو مسلمان لم پکار دی چې یو بل سره زندگی او جون تیری چې دا سه تیری کی لکه د کور خپل رونه چې کم جون تیری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته تشریف یوړو د مکه خلکو ته مهاجرین وای او د مدینه منوره خلکو ته انصار وای. نو نبی علیہ السلام د مهاجرین او د انصار په منځ کې مواخات ورتوي رور ولی دې جوړ کړه. یو مهاجر او یو انصاری یو د مدینه منوره او یو د مکه مکرمه دا دواړه به راوستل و تاسو د یو بل رونه شوي که یو کس در کې مرشي بل بدن میراث موړي دون محبت او مینا او یو با خپل مال کې بل لای سور کوي او بل به پر خپل مال کې بل لای سور کوي. د نبی علیہ السلام د دغه ورولې جوړولو سره دومره محبت د مکه مکرمه او د مدینه منوره د خلق یو بل سره پیدا شو چې تر نن پورې هغه مثال کې خلق پیش کړي او دونه مینه جوړه شو چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا یو انصاری سره ورولي ولا جوړ کړه. نو دا انصاری مرګري ورته وی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه تا ورور راځه کینه یو صلاح او مصلحت کوي. وی نبی علیہ السلام ته زما رور کړي او دې ستار ور کړم ګوره یو د یو وطن دی او بل د بل وطن نو راځه یو کار کو هغه څنګه وی داسې کو چې زما څومره مال دی دا د سره نیموم زمکه به نیم استاشي نیمه زما کورونه به نیم ستاشي نیم ستاو نیم زما کور کې چې کم لوخي او لرګي او بستری دي تر کټونو او بالښتونو پورې دا ارسه د سره پمین نیموم خپل رور سره به څوک داسې ونه کړي ارسه د سره پمین نیموم راځه او د دینه مخکې د سره یو بل چل کوم هغه دا چې زما دوه ښځې دي تراشه یوه پکې خوښه کا چې ستا پکې کومه خوښه شي نو زه به هغه ښځه پرېږدم طلاق به ورکړم او تا ته به په نکاح کوم دې ته محبت او مینه وي. د چا ښځې ته چې څوک په بد نظر وګوري نو هغې د مرګه تېري رورولي دې ته وي خپل رور سره به څوک داسې کار وکړي. د نبی علیہ السلام وینا د یو د بل وطن مسافر دی او بل د مدینې شریفې باشنده دی وی مال ارس در سره نیموم او ښځه چې ستا خوښی دا نه چې زما یو ښځه درته پرېږدم هسې نه څوک دونه وي چې د یوې ښځې باندې تنګ ونه پرېږدي نه چې ستا کومه خوښی راشه هغه به زه پرېږدم او تا ته به په نکاح کړم او ورته څه وایي. نن سبا خو چې چاته یو سړی ست وکړي نو هغه بل وایي راشه ومې مونته دې زمانې مسلمان خو نه و که نه او ورته څه وایي بارک الله فی اهلک و مالک وی خدای ستا په بچو کې اهل او مال کې ډېر لوی برکت پیدا کړي. دلونی علی السوق ما ته بازار وښایه
زه تاجرم سوداګرم تجارت چل راځي بازار راته وښایه چې زه لغوندې ځان له مزدوري خواري خپله شروع کړه تا خپل اخلاص وکړه خپل مال را سره نیمه خپل اخلاص دی وکړه یو ښځم زما لپاره ته جدا کې لیکن زه داسې نه کوم شابه بازار راته ښایه بازار یې ورته وښو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه لاړو بازار کې خپل تجارت شروع کړ تجارت یې شروع کړ مال ولا خدای ورکړ ډېر مال دومره مال رب العالمین ورکړ ګوره هغه مې اخلاص وکړ کله که دې زمانې غوندې سړی وی چې زه به ډېره ښه د خدای سره خو که را دې خوا کوه دا نیم مال دی او خدای را سره خو که به ډېره ښه دا پلانکۍ ښځه مې خوښه د شابه طلاق ورکوه نه نه هغه هم خپله اخلاص وکړه خپل محبت او خپل مینه وکړه نو دومره دولت او مال یې وګټه چې دا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه کله وفات کېږي څلور ښځې دي څلور نو د سړي په میراث کې د ښځې اتمه رسي نو که ښځې دوی نو هغه اتمه به په دواړو تقسیمېږي که ښځې درې وي نو هغه اتمه به په دریو تقسیمېږي که ښځې څلور وي هغه اتم رسد به په څلورو تقسیمېږي دا چې د سړي اولاد ویله نو څلور ښځې وې یوه ښځه وه تمازر اشجعیه د هغې دوه دېرشمه حصه رسېده ځکه اته چې په څلورو تقسیم کې اتمه حصه نو دوه دېرشمه حصه رسي نو د هغې دوه دېرشمه حصه رسېده نو هغه دې وارثانو ته وایي وی داسې کار وکړئ چې زه نور جایداد کې میسه نه غواړم کورونو کې م نه غواړم اسونو کې م نه غواړم ریانو کې م نه غواړم نغد مال کې لږ غوندې شی راکې ټول نه نغد مال او هم ټول نه لږ غوندې راکې نو ګوره چې خپل حصې رسېدلی نو هغه دوه دېرشمه حصه وه هم نه غواړم لږه غواړم نو څلور نیمې شلې زره پونډه یې وله ورکړل څلور نیمې شلې زره پونډه یې وله ورکړل دینار دا ګورې دوه دېرشمه هم نه ده که دا دوه دېرشمه یې نو څونه به دې جوړېږي ما ته وي بازار وښایه نو بازار یې ورته وښو خدای ولې دومره مال دولت ورکړ او څو ورځې پسې ځان له بیبي ښځه مه وکړه نو چې ښځه یې وکړه واده وکړه نو په ځان باندې څه د واده هغه خوشبویې مشبویې مګلې وې د دواړو جهانو سردار مبارک وله په مخه ورغې وی عبدالرحمن څه دي څه چل شوی دی وی صاحب واده مې کړی تزوجت امرأة من الانصار د انصارو یو ښځې سره مې نکاح کړې ده نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه وی ولیمه دې کړې ده د واده ډوډۍ وی نه وی اولم ولو بشاتن سړیه یو ولیمه وکړه که بل سړي د وسه نه کېږي یو ګډ یا چیلی لال که خو دې مېلمنو یو ډوډۍ وکړه صحابو کې دا یو قرباني همدردي چې څه ته وایي مسلمان لم پکار دی چې بل مسلمان سره په درد کې ځان شریک کړي مسلمان له پکار دی چې بل مسلمان سره مینه محبت وکړي ګاونډي له پکار دی چې د خپل ګاونډي خیال وساتي دا نه چې دا بادشاه دی او دا ګدا دی دا مالدار دی او دا غریب دی دا لوی سړی دی او دا کمزور سړی دی لوی او کمزور د الله په کتاب کې نشتا ګدا او نواب د الله کتاب کې نشتا چې کم سړی متقی دی او د خدای نه یریږي کدا د دنیا غریب او ګدار د خدای په نزد د بادشاه نه بهتر دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم دا وزیر دی او دا گورنر دی او دا وزیر اعلی دی او دا صدر دی او دا د دنیا بادشاہ دی او دا غریب دی دا قصې پیسې د الله دربار کې نشته دا غریب چې دا کم په دغه کې لختو کې د چاري وای یو وخت ډوډۍ شته او بل وخت یې نشته خو چې د الله نه پړه کې یری د دنیا 50,000 بادشاهان د سره خدای نه برابر الله دې خپله یره زمونږ په دې لونو کې واچوي نور ولی به جوړی حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ به د مدینې منورې کوڅو کې چکرې لګولې او معلومات به کول چاته تکلیف شته نشته څوک اوږي دی نار دی موړ دی هسې نه چې څوک نار یې اوږي او د قیامت پر ورځ ما الله د مړی نه رونیسي د شپې روان دی یو بیابان او صحرا ته لاړ یو خیمه لګېدلې ده او د هغه خیمې نه داسې د فریاد اواز راته بالکل د فریاد دی ورنږدې شو اواز یې ورکړه لکه د خیمه کې څوک یې یو سړی ولا راووت وی څه کوې وی زه یو مسافر یم باندې سي وی دلته څه کوې خیمه دې په دې بیابان او دشته کې لګولې ده وی زما ساجت ته و امیر المؤمنین له راغلی خو دې پېژني نه چې دا امیر المؤمنین دی نو دا خیمه مې دلته ولګولو چې که خیر سار شي لږ دمه شم نو د مسلمانانو بادشاه عمر له به ورشم امیر المؤمنین خپل حاجت په ورته وویل وی ښه وی وی دا د خیمې نه خو د فریاد اواز راځي څوک بیمار دی وی یو څه چل دی
وی دا زما کور والا د بیبي مې ده او دا ناجوړه ده. څه بیماري یې ده؟ وی د اولاد او د ماشومانو تکلیف دی. وی نور څوک ورسره شته؟ وی نه، یو زیم او یو دا د بل څوک نشته. مسافر یو، د بل وطن یو هېڅ هم نشته. یو زیم او یو مې ښځه ده او ښځې ته مې دا تکلیف دی. نا غریب فریاد کوي په منډه. اوس هغه نه پېژني، په منډه خپل کور ته راغی او کور کې خپلې بیبي ته وایي چې یاره یو خبره درته کوم، خو که زما منې او الله به درله ډېر لوی اجر درکړي. لکه په شپه کې، نیمه شپه کې ښځه به بیابان او صحرا ته به تلل او خدمت کول، دا لږ ګرانه وي. خدای به درله ډېر لوی اجر درکړي، الله به درله دومره اجر درکړي چې په دې لږ عمل که تا په اخلاص وکړه ښځې، نو خدای به دې وبخي. او ښځی څوک ته؟ ښځی د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها لور ده، ام کلثوم رضی الله تعالی عنها. ګوره د خاندان نبوت یو ګل دی. د علي رضی الله عنه لور ده، د ده په نکاح کې ده. وی رب العالمین به ډېر لوی اجر ام کلثوم دله درکړي، په دې عمل به دې الله وبخي. خو که ته مهرباني وکړې او ما سره تیاره شې. وی سړیه امیرالمؤمنین څه چل دی؟ حکم کوه. وی دقسې یو باندې سړی دی او باندې ښځه ده او ډېر مسافر دی او بې څوکه بې وسه دي، غریبانان دي او په دې صحرا کې خیمه لګولې ده او ما سره به ملاقات کوي، خو زه ونه پېژندم او د هغه ښځې ته تکلیف دی د اولاد. نو که تا مهرباني وکړه او لاړې او دا خدمت د دیتوب دی وله وکړه، نو زه به ډېر خدای به ډېر خوشحاله شي. وروست د امیرالمؤمنین ښځه د دیتوب خدمت، خو دایي ورته وایي که نه چې دا خدمت څوک کوي. وی سړیه دا خو ډېر د ثواب کار دی، زه چې ځو؟ وی شابه سامان ځان سره راواله، د څه اوبه موبه او څه زیتون تیل او څه کجوري مجوري چې څه په هغه وخت کې لګي، هغه سامان یې ځان سره واغېشته او خیمې له ورغی. دا سړی ته بار راووت. امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورسره بار ولاړ دی. دا بیبي یې دننه ورله ام کلثوم رضی الله عنها، او د هغه ښځې خدمت یې وکړ. رب العالمین هغه ښځه جوړه کړه او خدای پاک وله الک بچی ورکړه، ماشوم الک خدای ورکړه. چې ماشوم الک خدای پاک ورکړه او ښځه جوړه شوه، نو ام کلثوم حضرت عمر رضی الله عنه له آواز ورکړه. وی امیرالمؤمنین مبارک شه، ستا د دې مسافر رور زوی شو، مبارک شه. چې دا خبره یې واورېده، نه هغه باندیسي په غریب په رپېدو شو چې خدایه ښه دا امیرالمؤمنین دی، د عمر نوم خو دنیا کې مشهور و، خلک به دا رپېدل، د هغه نه کافرانو بادشاهان به رپېدل. وی ښه د امیرالمؤمنین دا مې څه وکړل، په ده مې خدمت وکړو، د امیرالمؤمنین په ښځه مې د دیتوب خدمت وکړ، دا څه غلطي شوه؟ زر ورته زنې ته لاس کې امیرالمؤمنین زنې هم پرې شوې. خیر زما ښځه مړه شوې پروا نه وه، خو چې ما ستا په بیبي خپل خدمت نه وی کړی. خیر دی که هغې ته تکلیف نور پېښ شوی وی، هېڅ پروا نه و، په هغې به خفه نه وم، خو ګوره ما د امیرالمؤمنین په ښځه د دیتوب خدمت وکړ، دا مې څه وکړل؟ وی نه نه نه، امیرالمؤمنین د قوم غلام او خادم، د امیرالمؤمنین ښځه به د قوم خدمتګار او وینځه به خدمت به کوي ستا. الله دربار کې که دا عمل زمون قبول شي، نه بهتر عمل بل نشته. هېڅ فکر چې ونه کې او چې سار لکه خیري شپه تېره شي او ورځ شي، نو تراشه تعالی به د بیت المال نه انشاءالله ستا د حاجت مطابق چې څه کېږي هغه درته جاري کړي. یو سړی دا ووایي که زه بادشاه یم او دا بل ګدا دی، خدا زما رور دی. یو سړی دا ووایي که زما ښځه د بادشاه ښځه ده او دا بل د فقیر دی او د فقیر ښځه ده، خو زما دا ښځه به په سخته کې د دې خدمت کوي. دې قوم له چې خدای جنت او خپله رضا ورنه کړي، نو ورکوي به چاله. ولې مونږ ولې په قهر او په غضب د خدای خته یو؟ یو طرف نه یو غضب، د بل طرف نه د خدای بل قهر، د بل طرف نه د الله بل قهر، کله یو ګرفت کله بل ګرفت، کله یو ګرفت کله بل ګرفت. مونږ خپل حالت په خپله نه جوړو، نو خدای پاک یې ځکه نه جوړوي. که موته خپل حالت څه ناڅه په خپله ټیک کړي، نو به خدای به یې برابر کړي. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله فرمایي قرآن کې چې تر څو یو قوم خپل حالت په خپله د ښه کولو کوشش نه کوي، نو خدای پاک یې بله چرب نه ښه کوي. دا خو الله وایي، زه خو یې نه وایم. تر څو چې یو قوم خپل حالت څه ناڅه په خپله جوړولو غواړي، چې زما دا حالت په خپله ټیک شي او لږ غوندې یو پوټۍ زما دا فضا جوړه شي، نو نور ول الله تعالی نظام ټیک کوي. خو که ځو ته خپله یو بل ته بنیته یو ګاونډي په خپله بل ګاونډي ته بنیته، یو د کوڅې خاوند د خپلې کوڅې بل سړي ته بنیته، یو رشته دار بل رشته دار ته بنیته دی،
پلار زوی ته بنیته او زوی پلار ته بنیته، رور رور ته بنیته او خور خور ته بنیته، ښځه خاوند ته او خاوند ښځې ته، زوم سخر ته او سخر زوم ته. دا نظام چې مونږ ګډوډ کو نو قسم په خدای کې خدای پاکې راله ټیک کی ګوره ټیک کولی شي خو نه کوي. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سنا سبا مونږ لږ غوندې کار سمو نو الله پاک په ډېر کار باندې بیا خدای برابروي. یو بل سره مینه بکې، محبت بکې، د مینې او د محبت فضا به جوړی، د رورولۍ فضا به جوړی. ګاونډي به ګاونډي ته رور وي، رور دشمن به نه وي ورته. په غلطۍ نیوکه به نه کوي د یو بل، د یو بل بدو پسې به نه ګرځي، د یو بل ظلم پسې به نه ګرځي. نو چې څه ناڅه مونږ خپل حالت درست کو نو ډېر حالت به زمونږ رب العالمین بیا مونږ ته درست کړي. نو خبره مې دې پورې کوله چې د رورولۍ فضا به جوړی، ایثار به کې. صحابهو کې دا خو صفت و ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میلمانه راغلل، یو میلمه راغی، شپه ده. صحابهو ته وایي چې زما دا میلمه دی، دی به څوک کور ته بولي چې میلمستیا وله ورکړي. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه انصاري دی، ده به بوځي. میلمه د ګوتې نه ونیوه، کور ته یې بوځ. شپه ده. بیبي ته وایي ام سلیم ته رضی الله تعالی عنها، وی ښځې ما خو نبي علیه السلام میلمه را کړی دی، وروسته مې د خوراک څه شته که څه چې دی میلمه ته یې کېږي. وی سړیه نور خو څه نشته، خو د ماشومانو له مې لږ غوندې شی پخ کړی دی، نه زما کېږي او نه ستا کېږي. زه به هم ناره تېروم، ته به هم ناره تېرې. او دا ماشومان بچي دي، دي له مې لږ غوندې پخلی کړی دی، نه دي ماشومانو خوراک شته دی. وی داسې کار وکړه چې ماشومان وده کوه، یې غولوه، مه ورکوه او نارې وده کړه. او ما د نبي علیه السلام میلمه راوستلی چې د په هغه دا خوراک وخورم. ماشومان چې اوږې وي نارې نه چېرته وده کېږي. خیر هغه مشغول کړل، ویې غولول، هغه ماشومان یې وده کړل. هغه ماشومان نار نه ور اوږې وده شو. ښځه خاوند پاتې شو، خوراک لږ دی. هغه زمانه د پردې دا حکم نو نازل شوی. دا خاوند یې ښځې ته وایي ښځې داسې کار دی که دې میلمه ته یوازې دا خوراک کېږدو په خپله ورسره نه خورو نو دا بده خبره ده، میلمه سره به کښېنئ. که مونږ ورسره کینو او مونږ ورسره خوراک شروع کړو، دا میلمه به وږي پاتې شي. نو دا چل به وکړو چې دا خوراک راوړو کېږه، ته به هم کښېنې او زه به هم کښېنم. مونږ به ورسره لاس ښکته کوو، دا میلمه به هم لاس ښکته کوي، خو مونږ به خوراک نه کوو. نو رڼا د ډیوه ده بلیږي، نو ته به پاسې، زه به راته وایم چې دا ډیوې د رڼا کمه ده، لږ تېزه که. نو ته به ډیوې له پاسې نو ګوتې به پکې ویې نه ګنه پوکې ورکړې غلې غوندې مړه به کړي. زه به درته وایم چې او خو ډیوه مړه شوه، ته به ورکړه ټیک کومې. نو بیا به راشي چې ډیوه خو نه جوړېږي، نو کېبل نو مونږ به کاسې له اسې ګوتې وړو، میلمه به موړ کړو. دې ته ایمان وایي. نو چې څنګه یې کاسه کېښوده، د میلمه هم کېناست او ښځه خاوندوی هم کېناستل. دعوت دی ورته وایي ډیوه لږه کمه ده، ښځې دا ډیوه لږه تېزه نه ویې ورکړه ورپاسه. ورپاسې د هغې کې ګوتې متې والې ناګه نه پوکې ورکړه غلې غوندې مړه یې ښځې ډیوه دې مړه کړه. یاره بس مړه شوه، نه بلېږي، تیل پکې خلاص دي که څه چل دی، خو نه ښځه راځه یاره په تیاره کې به ډوډۍ وخورو. نو دې ښځې خاوند به هسې کاسې له ګوتې وړو، میلمه خو لګیا و. هغه دا خیال دی دوی هم خوري او زه هم خورم، میلمه موړ شو، خو میلمه پې پېښ شو په آخر کې. سار وختي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې دی رالل، نو قرآن حکیم کې الله دغه آیت نازل کړو د صحابو په شان کې. د صحابو یو صفت دا دی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که په خپله لږي دي، تږي دي، بچي یې نار نهور دي، هغه به نار نهور اوده کوي، خو بل له به فایده ورکوي، بل به مړی. دا د صحابو صفت. قرآن کې الله آیت نازل. حضرت حمزه رضی الله عنه واقع ده چې کله دی په احد کې شهید شو، نو دشمنانو ته پوزه او غوږونه او سترګې او روزې او شونډې پرې کړې. نو خور یې د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیه السلام مبارکه ترور ده، را روانه ده او دوه کفنه دي ورسره په لاس کې، دوه څادرې دي، دوه کفنه نه، کفن خو درې جامې دي، دوه څادرې دي، یو په دې لاس کې دی او یو په دې لاس کې، په یو تیزۍ را روانه ده، ډېره بهادره ښځه په تیزۍ را روانه ده. نبي علیه السلام چې ولیده چې دا خو مې ترور راله، دا خو که دا تره مې اوس وویني او له ده دا پوز او غوږونه او دا هر څه وویني، دا خو ښځه د ښځې خو زړه ډېر کمزوري، دا راته را پرېونځي. نو زوی ته یې وله ووې چې ورشاله هله مور دې را روانه ده، منې که چې را نه شي چې دا خپل رور په دې حالت ونه ویني. ورمنډه یې کړی، صفیه رضی الله تعالی عنها ته ودرېده، داسې ورته مخامخ او د مور یې ودرېږه، لیکن د هغې په زړه چې کوم غم دی اوس
ورته پته و چې د ما ضرور دغه حالت دی. نو هغې د لاس راواغېسته او د زوی په سینه کې ووو او دومره مضبوطه دیکې ورکړه چې په هغه زوی یې سانټی وړی او نیغه روانه وه. وی ته ما ولې منې کې؟ او ورته وی مورې نبی علیہ السلام راته وفرمایل چې ورشه ترور ته مې ووایه چې ودرېږي. نو چې د نبی علیہ السلام نوم یې واورېد نو په هغه ځای ودرېده، قدم یې بیا نه شو اخیستی. وی ورشه واره ته مې ووایه چې زه د خپل لور نه خبر یم، ما ته پته ده چې هغه سره کوم ظلم شوی دی. پوزه او شونډې او غوږونه او سترګې راتې اوښکلې شوي دي او زړم ته اوښکلې شوي دي، اینم ته اوښکلې شوي دي، هغه میل شوي دي، زه خبر یم او زه به ډېر صبر وکړم. خو ورور ته مې ووایه، درواره ته مې ووایه چې ما ته اجازت راکړي. اجازت یې ولول. نو چې دا ورغله او حضرت حمزه رضی الله عنه ته یې وکتل داسې مخامخ، ویې نه ژړل. ورته ویې وروړې نن به ډېر خلک وایي چې د سره زیاتې وشو، د سره ظلم وشو، او دا خلک به وایي چې غوږونه تې پرې شو او پوزه تې پرې شوه، خو تا چې کومه قرباني د رب العالمین په دربار کې د الله د رضا دپاره ورکړو نو د هغې قربانۍ تا ته مبارکباد پیش کو، تا ته هر کلی وې مبارکباد پیش کو. دا 2 څادرې مې راوړي دي، نبي علیہ السلام ته یې ورکړې، دا پرې کې د ما دا رور کفن کړه. نو جناب شهیدان او یو شهید باندې کفن اچو، حضرت حمزه رضی الله عنه دی وسره بل صحابي پروت دی، دا هغه کفن نشته. څادرې 2 دي، کسان شهیدان 2 دي. چې وی قتل نبی علیہ السلام یو څادر پکې اوږد دی بل لنډ دی. اوس که دا اوږد حمزه له ورکوم ابل ته لنډ رسي، که دا اوږد هغه له ورکوم ده ته لنډ رسي. وی راوړی قرآندازي به پکې وکړو. نو چې قرآندازي یې پکې وویستله نو اوږد څادر د هغه بل صحابي ورسېد. دې ته ایمان وایي. کنې داسې به یې کړي چې دا اوږد به حمزه له ورک، پاسم د ده دي، دا چې کم پاتې دی دا به بل له ورکو. خلک خو خیرات کې پاتې شوني شی ورکوي، پاتې والا شی ورکوي. نه قرآندازي به پرې وکړو. اوږد څادر یې هغه بل صحابي له ورکو چې کوم لنډ پاتې شو د حضرت حمزه رضی الله عنه په وجود یې واچو. نو چې څادر به یې سر ته راښکنو، خپې به یې بربنډې شوې، اټخپو ته به یې راښکنو، سر به یې بربنډ شو. نو بیا ته یې هغه لنډ څادر واچو. نبي علیه السلام وفرمایل بې سر وله پټ کې او خیر دې پرې خپو وله دا بروزه د اکثر ګړې مرګړې ګیا میا واچوې، خیر دې پروا نشته. د مرګ په وخت کې په کفن کې قرباني کول، په کفن کې ایثار کول، خیر دې مونږ ته دې لنډ کفن پاتې شي، بل له به اوږد کفن ورکړو خو چې الله خوشحاله شي. مونږ خلک څه کوو؟ بازار نه چې مونږ کیلې راوړو یا مالټې، هغه کیلې چې هغه په روپۍ 14 ورکوي، هغه څښا ګنده. چې بچو له یې راوړی که نه، نو بچو ته نصیحت وکړئ. نصیحت څه نصیحت ورته کوو؟ الله اکبر. هغه ورته وایو چې شابه بچې دا کیلې اوس بار د نورو وړو ماشومانو په مخ کې وخوره او پوستکي د ګاونډي د کوڅې مخې ته وغورځوه چې هغه ماشومان ورته خفه شي. ولې خدای په دې نه پوهېږي؟ یاد وساتئ شریعت حکم باندې عمل وکړئ. رونو کومه میوه چې تا بچو له راوړه کوشش وکړه چې ګاونډي لم پکې حصه ورکړي، او که نشي ورکولی کمه یې نه کېږي نو هغه میوه بچو ته ووایه چې بلکل پټه وخوري چې د ګاونډي بچی ته خبر نشي. ګورئ ستا بچي دي، هغه هم د مسلمان بچي دي، ستا وس رسېږي د هغه وس نه رسېږي. ستا بچي چې دا میوه خوري او د هغې پوستکي د هغه ګاونډي د کوڅې مخکې غورځېږي، دا رزق خو تا هم الله درکوي، هغه له یې ورکولی شي. بندګان د الله ټول دي، تم د خدای بندې هم د خدای بنده دی. دا الله داسې هم کولی شي دا رزق تا نه والي او هغه له یې ورکوي. ستا بچي هم نار کولی شي. پام کوئ، ګورې داسې ونه کوئ، قطعا به دا قصه نه کوئ. پاٹ بخپلو بچو له شی ورکوئ چې بل څوک ته خبر نشي. اصلا د الله دربار کې هغه پریشانه بشي چې خدای زه دې بنده یم، دا دې بنده دی. وره نن راځي او د هغه بچي د ما بچو ته میوې ښیي او د ما بچو ته کوڅه کې هغه میوې غورځوي، د هغې پوستکي غورځوي، الله ما خفه کوي. ورې که د خدای قهر یو ټکې غوندې نازل شو نو بیا د هغې نه خلاصېدل نشته. نو یو بل سره د ورورولۍ ژوند تېرول، د محبت ژوند تېرول، د ګاونډیانو حقوق نازلېدل. په ترمذي شریف 2 جلد کې حدیث دی چې د ګاونډي حق دی په ګاونډي. نبی علیہ السلام فرمایي داسې حقونه یې نازلېدل چې زه ویرېدم چې هسې نه رب العالمین دا یو ګاونډي د بل ګاونډي چې ته میراثخور او وارث جوړ نه کړي. دا حکم رانه چې یو ګاونډي به د بل ګاونډي نه میراث وړي. نن موږ څه کوو ګاونډي سره؟ څومره ظلم کوو، په معمولی خبره جګړه، په لږه خبره یو بل تبانې جوړول، او په لږه خبره یو بل سره بغض او حسد ساتل،
یو بل ته بد نیت ساتل، لږ غوندې که یو سړی په ګاونډ کې خدای مالدار کړه ټولو بدي شي، بیا که ګاونډي د ګاونډي خیال وساتي ګورې غلا به مو نشي. دا غلاګانې او دا قصې پیسې چې کېږي د دې ټولې نشاندهۍ دا ګاونډ کوي، دا شیطانت او دې کې باقاعده ګاونډي پوره صلاحکاري. د بل د کور چاته لرې سړي ته پته نه لګي تر څو چې د ګاونډ صلاح ورسره نه وي. دغه زموږ جن دی که نه. په کار چې ګاونډي د ګاونډي په ښه کې یا په بد کې هر وخت کې په کار شي، په دې رب العالمین خوشحالېږي، په دې رسول الله مبارک خوشحالېږي. نو خدای پاک دې مونږ کې دا صفتونه پیدا کړي. قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي په سورہ ماعون کې رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. دی آخر کې الله فرمایي په دې کې په دې صورت کې چې هغه انسان چې دا درې صفتونه چا کې راغلل، درې صفتونو کې یو صفت نو د الله د طرف نه دله ډېر لوی غضب او قهر او هلاکت دی، لوی غضب او قهر او هلاکت دی والا چې دې درې کې پکې یو صفت راشي. یو صفت دا چې د مونځ نه غفلت کوي، یو شو. دویم دا چې ریا کوي، او دریم څه دی ویمنعون الماعون، د عام استعمال شی منې کوي. د یو ګاونډي بورقه پکار شو دته به بورقه را کنه ور کوي، د یو ګاونډي چاری پکار شو ته لګه چاری یا سسکور را کوي یا لور را کنه ور کوي، رمبې را کنه ور کوي، کونډې را کنه ور کوي، یو پلیټ را کنه ور کوي، برستن بالخ را کنه ور کوي. نو چې دا عام استعمال والا شي، یو خاص چیزونه دي لکه کالی شو یا خاص جامې شوي، هغه که څوک نه ور کوي نو په هغې خدای نه خفه کېږي. نه د عام استعمال شي، رکیبی شو، پلیټ شوه، بورقه شوه، د کوي رسی شوه، پړې شو، بیلچي شوه، دا څیزونه شو. نو دا چې کم انسان یو ګاونډي د بل نه منې کوي او نه ور کوي، نو دا رب العالمین د طرف نه د لپاره ډېر لوی قهر او غضب او هلاکت دی. قرآن وایي. لیکن یو خبره بل هم درته وکړم، ټیک ته قرآن خدا وایي چې یو عام استعمال شی به یو مسلمان یو ګاونډي د بل نه نه منې کوي، خو دې زمانه کې خو چې یو شی بل له ورکړي نو روغ یې هم دله نه راوړي، که راوړي غلی شي پې بس ومې مونته وایي. رمبې دې ورکړه وی ساتي زه یاره وي که ویې غوښته خو ور به کو، که ویې نه غوښته نو بس خدای خپه ګوتو شی راکړه. لور دې ورکړه زه یاره که ویې غوښته خو ور به کم. ولې په کور کې سړي ته د خپل او د پردي شي پته نه لګي؟ لګي که نه لګي؟ نو تا نه چې شی کور یو سي ښه مونږ ته خو پته نه وه. ولې پته نه وه؟ ځان دې پې غلی کړی و. نبي علیه السلام فرمایي وایي په جهنم کې مې یو سړی ولیده چې دا کلمې یې ځان پسې راښکې، ځان پسې کلمې راښکې. دا څوک و د خدای رسوله؟ دا یو سړی چې حج کې روانو نو کونټۍ ورسره و، دا کونټۍ دا امریک والا کونټۍ سي، نو کونټۍ به د بل څادر ته واچوله، نو څادر به ځان پسې راښکه. نو که هغه سړی به پې پېښ شو چې یلکه زما نه څادر راښکه، ښه دا زما دې کوټۍ کې نښتې زما خیال نو، او که سړی به پې پې نه شو نو څادر به یې ترې یوړه. هر قسمه غلی. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دا سړی مې جهنم کې ولي چې ځان پسې کلمې راښکلې کلمې. نو که تم دا وی چې دا راشه دا لور یا دا کونډي یا دا پلیټ پتې وغواړم که یاد شو خو واپس دې وله ورکو، ښه زمونږ یار شوی و، زه خو په دې نه پوهېږم چې دا یېرېږي څنګه، خپل کور کې پردی شي څنګه تا نه یېرېږي، او که ویې نه غوښت نو زه بس خوندي به یې کړو. داسې به هم نه کوې ګورې چې شی د عام استعمال د هغه نه وغوښته او خپل ضرورت دې پې پوره کړو او بیا نه ورکوې، بیا ته په هغه هلاکت او په غضب کې پاتې کېږي. که هغه یې نه درکوي نو په هغه له سزا ده، او که هغه یې درکوي او ته بیا نه ورکوې او د خپل ضرورت نه زیات ساتې نو بیا به قهر او غضب پتا نازلېږي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کور کې ناستو، یو ګاونډی په پلیټ کې خوراک راولېږي، هغه پلیټ کې هغه خوراک بی بی راواغېسته او مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ته کېښود. تپوس یې وکړه وایي دا کوم ځای و؟ بی بي ورته وایي دا فلانکی ګاونډی ستا دپاره تحفه رالیږلې ده. وایي دا لوښی د چا دی؟ وی دا جی دا هغه ګاونډی لوښی دی، هغې کې مې درته کېښوده. وی انا لله و انا الیه راجعون. د ملا کور کې اوسېږي او دین دې نه دی زده کړی؟ وی صاحب ولې؟ وی دا لوښی هغې ګاونډی د خوراک د را رسولو دپاره مقرر کړی دی، دې له نه چې اشرف علي دې پکې خوراک وکړي. لوښی دې دپاره و چې د خوراک پکې زمونږ کور ته راورسي، بس
دی لنه چې اشرف علي دې پکې خوراک وکړي شا به زر دا لوښي اوزګار که لوښي ګاونډي ته واپس کوه ما د خوراک په خپل لوښي کې کېږي نو ایمان به دې بیا دی چې شانشي وغواړي نو بیا به په خېټه نه اچی چې ظاهره خو بس ومې مونته نه چې خپل ضرورت دې پوره کړي فوراً به هغه شی واپس دواړو طرفونه به کار جوړېږي یو طرف نه نه تا ته خو شریعت وایي چې د عام استعمال شی مه منې کوه ورکه لیکن هغه ته شریعت وایي چې خپله فایده دې پوره کړي نو بیا فوراً واپس کوه دا د ورورولۍ زندګي او ژوند چې که مونږ ته شریعت ښیي که مونږ ته قرآن ښیي که مونږ ته رسول الله مبارک ښیي په دې کې زمونږ عمل لاغې قسم دې که جنگ جوړ شو جګړه جوړه شوه فساد جوړ شي سپمني بالکل د ورورولۍ فضا به جوړوي قتل و قتال دا شی به بالکل نه ای دا خلاصه کې قرآن حکیم کې الله فرمایي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق بېځایه به مسلمان نه وجنئ مسلمان چې درې ګناهونه وکړي نو اله به وجنېږي نه به وجنئ یو دا ده چې دی واده کړی سړی وي یا ښځه یو بدعملي وکړي نو هغه به سنګسار کړي دویم دا ده چې دی مسلمان دی او مرتد شو نو مړ به کړي او دریم هغه انسان دی چې هغه څوک مړه کړي قتل وکړي نو قصاص به کړي لیکن د قصاص متعلق رب العالمین څه فرمایي هم دې آیت کې چې ګورې قصاص هم اخلي نو په داسې طریقه به اخلي چې ظلم او زیاتې به نه کړي که د پلار دشمن نه قصاص اخلي که نه او په توره ته سر پرې کې نو ګورې چاړه توره به ورته ښه تېره کړي یو کړس به ورکړي چې ګورې زیاتې او ظلم ونه کړي او که تا د پلار د دشمن نه قصاص اخېسته او زیاتې دې وکړه ګورې د هغه زیاتي تپوس به د رب العالمین د قیامت پر ورځ کوي هغې کې هم خدای ګورې زیاتې نه مني نو بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې مونږ له پکار دي چې د خیر ورولۍ د محبت او د مینې یو بل سره تعلقات قایم وساتو یو مسلمان که ناجوړه شي نو بل مسلمان دې تپوس وکړي ګوره حدیث کې راځي او چې تر څو دا مسلمان د بل مسلمان تپوس له ځي تر هغې پورې فرشتې دله د مغفرت دعاګانې کوي د الله په دربار کې او چې څومره یو مسلمان د بل مسلمان تپوس ته لاړ په دې خیال چې الله خوشحاله شي دومره ځای به په جنت کې رب العالمین دله ورکړي او بیا وایي چې مسلمان د مسلمان تپوس کوي دی ورشي په سر دی ولا لاس کېږدي دا د مینې لپاره چې خوشحاله شي او تپوس دې ترې وکړي وروره څنګه او دعا دې ورته وکړي او ډېره ناسته به م ورسره نه کوي چې د کور خلک تنګ نه شي دومره ناسته به ورسره کوي لکه دا غوا چې مثلا سړی له شي او بچې ور پرېږدي نو پیتې والي نو چې پیتې والي نو بیا بچې ور پرېږدي نو چې لږ غوندې هغه بچې هغه غلاندې او څو ټوپونه ورکړي نو بیا ترې بچې وتړي د دې بچي د ور پرېښېدو چې څومره ټیم دی دومره به په مریض سره کښېنې دی نه زیات به نه کېدی یو مسلمان دی او ستا پې قرض دی نو که هغه مالداري خو نه دي په کار چې هغه ستا قرض اخري یا ټال مټول وکړي متل الغني ظلمن یو مالدار سړی پیسه شته او پر دې قرض یې پورې دی او ټال مټول کړي دا ډېر لوی ظلم دی ګناه ده لیکن تا ته څه وایي شریعت چې یاره خیر دی که مالدارم دی او ضرورت درته نی لږ غوندې ټیم وله ورکړه مهلت وله ورکړه او که غریب دی او ستا پې قرض پورې دی ویې بخه ورته د خدای د رضا دپاره روزي رسان او رزق ورکوونکي بل ذات دی تا له به خدای د بل طرف نه درکړي غلام متعلق شریعت سوی نبی علیہ السلام سوی کم خوراک چې ځان له پخې په دې خوراک کې خپل نوکر ځان سره کېنوه خپل غلام ځان سره کېنوه خپل عبید ځان سره کېنوه ښځه کېنوه بچي ځان سره کېنوه فرق به نه کې په خوراک کومه جامه چې تا غوندې هغه جامه د خپل نوکر او غلام لواله کومه ډوډۍ چې ته خورې هغه ډوډۍ کې خپل غلام او خپل نوکر ځان سره شریک څه خشته ښکلی پیغمبر دی دا الله را طرف نه چې مونږ ته سره وړي دي او مونږ پې عمل وکړو نو ډېر بهتر سوچ دی او ډېره بهتره خبره ده مونږ له پې خدای دنیا هم خوشحالي را کړي او د آخرت به هم رب العالمین مونږ له خوشحالي را کړي